زهرا بیبي د پولیو ناروغۍ له وجې په شپږو میاشتو عمر کې اغېزمنه شوې وه. وایي پلار یې د پاکستان په فوج کې افسر و، خو هغه نه غوښتل چې دې ته واکسین ورکړي. مطلب دا اوس دور کې داسې خلک شته چې وي چې دا ویکسین چې کم دی پولیو دا چې دی نو دا ښه نه دي. زیاتر خلک داسې وي چې ښه نه دي. ما ته ویکسین نه وکړي، د هغې په وجه ما ته بس پولیو ولګېده، تبه مې شو، هغې کې انجکشن ولګولو، هغې په وجه بس زه ویلچیر. زهرا بیبي د تیرو شپږو کلونو راهیسې یو ځانګړي سرکاري ښوونځي کې کاڼو ماشومانو ته ساین لینګویج یا د اشارو ژبه ښایي. دا وایي اوس مهال یې د ژوند دپاره یو مقصد موندلی او ځکه خوشحاله ده، خو په دې پوهیږي چې بیا د جسماني نیمګړتیاوې احساس څومره زورول کوي. دغه ماشومان چې خبرې نشي کولی ورته ژبه زده کول ډیر آرام او خوشحالي وربخي. زهرا وایي د دې ماشومانو ترڅنګ یو وړوکی کورنۍ هم لري چې ټوله ذمهواري په غاړه اخیستې. زما پلار وفات دی او زه کور کې وایي جنې یم چې زه ګورنمنټ ټیچر یم او کور ټول زه سپورټ کوم ازیره، ځکه چې زما یو وړوکی ورور دی، ما نه میټرک یې کړی دی او یو زه یم، زما والده صاحب ده او کور ټول زما په سر دی. نو د هغې هر یو ضروریات زما مور ما نه ډېرې زیاته خوشحاله ده، د هغې هر یو ضروریات هر یو دغه زه مکمل کوم. زهرا ډېر په مشکله د خپل کور څخه دې ښوونځي ته تګ راتګ کوي، خو دا وایي چېرته یې هم ځان کمزوری نه دی ګڼلی. مطلب دا چا کې به د شعور ډسیبلیټي وي، چا کې د عقل، چا کې د قابلیت ډسیبلیټي وي. زما خپل ډسیبلیټي زاړو ځان ته مخکې کوم نه، ما کې دونه همت دی، دونه زما تجربه ده، دونه زما لاس کې هنر دی چې زه څه کولی شم. زه یو ټیچر یم، زه مخکې خلکو ته څه ښیلی شم، څه ورکولی شم او ځان دپاره خپل زندګۍ دپاره. زهرا زیاتوي هر څوک دې ته د معذورتیا ترڅنګ یو مقصد ترلاسه شوی، خو پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې چې بمي چاودنو کې معذوره شوي تنان وروسته د پولیو ناروغۍ معذوره خلکو شمیره تر ټولو زیاته ده چې اکثره پکې په کورونو کې دننه د بند ژوند تیروي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.